السلام علیکم ورحمت الله. نن ان شاء الله درس ډیر زیات اسانه ده او د دې وجه دا ده چې مونږه څه چې پخوا ویلي دي هغه نن ان شاء الله پریکټیس کوو، عملی بڼه ورکوو. فقط یو شی پکې مهم ده چې زده یې کوو، هغه مد ده. مد معنا اوږدول، ډراګینګ چې ورته وایي، یو حرف ته اوږد کړي. د دې وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې مونږ ته د هغه تلفظ اسانه شي او د قرآن شریف تلاوت خوږ ولګېږي. مونږ تاسو ترنه مزه واخلو. لکه مثلا انا انزلناه فی لیلة القدر. ګوره انا انزلنا، ما اوږد که کنه، اوږد مې که، دې ته مد وایي. دغه فقط مونږ زده کوو نن. کله چې دا مد په دوو کلمو منځ کې راشي، یعنی دوه کلمې وي منځ کې مد راغی، نو دې ته مد جائز وایي. یعنی دا مد جائز ده، که هم خوښه دی او که نه کې دا هم ستا خوښه، هیڅ مشکل نشته. صحیح شوه؟ لیکن که چیرته دا مد په یوه کلمه کې راشي، مثلا جاء، صحیح شوه؟ یوه کلمه ده جاء، دې ته مد واجب وایي. دا لازم ده ته به کې دا مد، دا پرېښودل نه دي پکار. اسانه ده که نه؟ مد دا که چیرته په دوو کلمو کې راغلی و هغه ته جائز وایي. ستا خوښه که هغه مد کوي او که نه کوي. زه داسې هم ویلی شم انا انزلناه، داسې هم ویلی شم، داسې هم ویلی شم انا انزلناه. ګورئ کش مې نه که که نه، انا انزلناه اوږد مې نه که، دا دواړه جایز دي. لیکن کله چې په یوه کلمه کې راغی هلته به ته مد خامخا کوي، هغه ته مد واجب وایي، متصل هم ورته وایي. جاء، صحیح شوه؟ اسانه ده الحمدلله. دغه دوه خبرې نوي دي ننني درس کې، نور ټول پخوانی پریکټیس ده. زبر زیر مونږ ویلي وو، چپه پیش، ولاړ زبر، ولاړ زیر، دا ټول مونږ ویلي دي. تنوین مونږ ویلی، هغه ټول انشاءالله نن پریکټیس کوو د الله په توفیق سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن، ګورئ الف ده مونږ ویلو چې کله ولاړ زبر ورباندې راشي، دا هغه ولاړ زبر ده. نو داسې به وایو کله چې زبر وي ورباندې صحیح شوه؟ دلته ولاړ زبر ده آمن، دلته هم الف باندې ولاړ زبر ده، واو باندې هم ولاړ زبر ده. آوا، دا یا چې وینئ دا سایلنټ ده، دا نه لوستل کیږي. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي که نه چې کله یا لاندې دوه ټکي نه وي نو هغه په عربي کې نه لوستل کیږي، دا سایلنټ ده. آوا، الف باندې ولاړ زبر، نون لاندې زیر ده، آنی، یا باندې زبر ده، آنیه، تا لاندې دوه زیرونه دي، مونږ ویلي چې دې ته تنوین وایي. آنیتن، آنیتن. دوستانو مونږ دا هم ویلي چې کله مونږ په ګرد تا باندې وقف کوو، ګرد تا باندې ودرېږو، نو څنګه به وایو؟ هغه به په ها باندې بدلو. آنیه، آنیه، ایلاف. ګورئ الف ده لاندې ورنه ولاړ زیر، ولاړ زیر ده که نه؟ مونږ ویلو ای او، مونږ مخکې ویلو. نو لام باندې ولاړ زبر، ایلاف، ایلاف. این، این، بهی، بهی. ګورئ بې لاندې زیر ده او بیا د ها لاندې ولاړ زیر ده، ولاړ زیر. بهی، بهی، دا بې دا نه اوږدېږي او دا اوږدېږي. صحیح شوه؟ بهی. جاء، جاء. ګورئ نننی درس کې مونږه دغه نوی زده که، دې ته زبر وایي، دې ته مد وایي. دا داسې شکل چې لري د قاب غوندې، دې ته مد وایي. ګورئ دا په یوه کلمه کې راغلی، نو دې ته کوم مد وایي؟ مخکې مونږ ویلي دې ته مد واجب وایي.
ضروري ده، متصل ده، یو ځای راغلی که نه په یوه کلمه کې، نو دا به پرېږدئ نه. قرآن شریف کې هر ځای کې چې داسې مد راځي دا به حتمی کوئ. مد ویل کېږي راکش کولو ته، اوږدولو ته. جاء، دلته جیم لاندې ولاړ زیر ده او بیا دلته مد هم شته، یعنی دغه ولاړ زیر باید موږ اوږد کړو. جی، صحیح شوه؟ جی. دلته موږ ویلي چې یا ده او دلته بیا پې حمزه ده، نو حمزه د یا په شکل کې راغلی ده، پاس ورباندې زبر ده. جی ا، جی ا، سمه ده انشاءالله. جیم ولاړ زیر او دلته بیا مد ده، جی، د حمزې د پاسه زبر ده. جی ا، جوعن، جوعن، دا دوه تنوین راغلی که نه، جوعن لوستل کېږي. لیکن کله چې مونږ ودرېږو بیا به څنګه وایو؟ جوع. دغه تنوین په څه شي بدلیږي؟ په سکون باندې بدلیږي یا په غړوندي باندې. مخکې مونږ دغه غړوندی لوستلی و، دې ته غړوندی وایي. دا چې کله مونږ ودرېږو دلته که زبر و، زیر و، پیښ و، تنوین و، هر څه شی و هغه په غړوندي باندې بدلیږي. جوع، خوف، خوف، وقف به څنګه کوو؟ خوف. خیر، خیر، وقف خیر. دا دال ولاړ زبر، ولاړ زبر ده که نه، او په واو باندې چپه پیش، سرچپه پیښ هم راغلی، دلته هم پیښ ده صرف ساده. دا و دو، دا و دو. ذالک، ذالک. رضو، رضو. شاء، شاء. ګورئ مد راغلی، غټ مد ده، واجب مد ده، نو دا به اوږدو او پرېږدو به نه. مالکی، مالکی، میم باندې ولاړ زبر ده. مالکی. شیئن، شیئن. ګورئ دلته مونږ ویلي چې یا ده وړاندې ترنه زبر راغلی، نو دلته لین وایي که نه. مخکینی پرونی درس کې مونږ ویلي وو اوږدېږي به نه. شیئن، حمزې لاندې دوه زیرونه دي، تنوین. شیئن. طغا، طغا. غین ولاړ زبر، طغا ډک به ویل کېږي دا دواړه حروف. طغوا، طغوا. طیرا، طیرا. را او طا دواړه به ډک ویل کېږي. که چېرته مونږ ودرېږو دلته نو څنګه به وایو دوستانو؟ مونږ ویلي وو که نه چې دلته الف راشي دوه زبرونه ترنه وړاندې، نو دا به بیا په وقف کې طیرا داسې به ویل کېږي. طیرا. عاد، علا. عین. فیه. قال. قول. که چېرته مونږ دلته غواړو چې ودرېږو نو څنګه به وایو؟ قول. په ولاړه کې دغه تنوین په غړوندي باندې بدلیږي. قول. کان. کیدا. وقف به څنګه کوو؟ کیدا. کیف. لوح. که چېرته ودرېږو نو لوح. لیس. مالا. وقف څنګه ده؟ مالا، مالا. نارا. ماء. ګورئ مد راغلی، متصل ده، واجب ده، او جګو به او کشکو به. ماء. ویل. ویل. یوم. یره. یره. ګورئ ها باندې چپه پیش. یره کشکو به. یره. که چېرته موږ غواړو ودرېږو بیا به څنګه ودرېږو؟
یراه یراه. ولې مونږ ویلو چې هر حرکت که زبر وي، چپه پیښ وي، تنوین وي، هر څه شی وي، اخره کې کله چې مونږ ودرېږو نو هغه به ساکن کوو یا غړوندی به ورباندې اچو. یراه یراه یراه. حاسد حافظ دافق شاهد عابد عائلا. ګورئ مد واجب. عائلا عائلا کوم وخت کې کله چې مونږ ودرېږو. غاسق غاسق ناصر ناصرین به نه وایي دوستانو، ناصرین. ولې چې بیا هغه سین ترې نه جوړېږي که نه، باریک به نه وایي، صاد دا ډک ویل کېږي. ناصر ناصر. والد أعوذ أكيد يخاف يداه يقال ترابا 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 وقف بوقت. حسابا حسابا سباتا سباتا. سراجا سراجا. سلام شدادا شدادا. شرابا شرابا. صوابا صوابا. طعام عذاب عطاء عطاء. دا ګوري طا دا ډکه ویل کېږي، مد کېږي. عطاء غثاء. كتابا كتابا. كراما لباسا لسانا. مآبا 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 ودرېدلو وخت کې، او مآبا کله چې تاسو وقف نه کوئ، ودرېږئ نه. متاعا مطاع. معاشا معاشا. مفازا مهادا. نباتا وفاقا. قن دا به غټ وایو. وفاقا. ثبورا ثبورا. رسول رسول. ګورئ دوستانو رسول دلته تنوین راغلی که نه. مونږ ویلو هر حرف باندې چې ودرېږو په آخره کې هلته به غړوندی پې اچو. ګورئ واو باندې غړوندی ده، دلته به د وقف په وخت کې غړوندی پې اچول کېږي. رسول. شهود شهود. قعود قعود. وجوه وجوه. أثيم أليم. بصيرا خبيرا. رحيق شهيد. عظيم قريبا. كريم مجيد. محيط محيط محيط. ګورئ محيط دلته د ودرېدو په وخت کې دغه دوه پیښونه دا په غړوندي باندې بدلیږي. نعيم يتيما يتيما. يسيرا يسيرا. رويدا رويدا. قريش قريش. كريما كريما. عيشة عيشة مې وویلې، صحیح شوه. عيشة دا رانه غلط شو، باید عيشتين وویل سي. کله ناکله یو کلمه اشتباه وایه، د دې لپاره چې ماشوم متوجه اوسیږي هغه ستا غلطي ونیسي. صحیح شوه. او خسته کېږي هم نه، او ماشاءالله ذهن یې ښه فعالیت کوي. عيشة وقف به څنګه کوو دوستانو؟ عيشه عيشه. ولې دغه ګرده تا
په وقف کې ودرېدو حالت کې دا په ها بدلیږي. عیشه. الموعودة ګورئ المو دغه همزې باندې چپه پیش ده. موږ ویلو چې چپه پیش راشي او بو تو ثو داسې به ویل کېږي. صحیح شوه؟ الموعودة 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 کله چې ودرېږو الموعودة. موضوعة موضوعة موازينه 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 صحیح څنګه ویل کېږي؟ موازينه موازينه چې کله وقف کو موازينه يومئذ يومئذ يومئذ. خیر هم د دوستانو که نه ذال لاندې دوه تنوین زیرونه دي. کله چې موږ وقف کو غړوندی به ورباندې اچو یومئذ. الحمدلله نننی درس ډېر اسانه و. دغه ټول دوستانو د قرآن شریف حروف دي او کلمات دي چې قرآن شریف کې تکرار شوي دي او راغلي دي په مختلفو ځایونو کې. نو چا چې دا سپاره لیکلې ده الله جل جلاله دې په هغه باندې رحم وکړي. دغه کلمات د قرآن شریف نه راغونډ کړي دي. یو کلمه یو حرف راغونډ کړی. هغه مهم کلمات تر څو مونږ دا جدا جدا په اسانۍ سره زده کړی شو ورته متوجه شو. کله چې انشاءالله دا سپاره ختمیږي مونږ قرآن شریف خلاصو ګورو چې همغه کلمات الحمدلله هلته هم شته دي. نو ډېر خوشحاله کیږو به چې الله ستا شکر څومره په اسانۍ سره مونږ د قرآن شریف زده کړه وکړه. نو انشاءالله هیڅ کومه ستونزه به بیا مونږ ته په قرآن شریف کې نه وي. انشاءالله نن مونږ دوه مهم شیونه زده کړل بلکې چې هغه ته مدونه وایي. یو مد ده چې واجب ده کله چې یوه کلمه کې راشي غټ غوندې لیکل شوی وي او بل نری غوندې لیکل شوی وي هغه ته مد جائز وایي. د دوو کلمو منځ کې راځي هغه جائز که ته وکړې که ونه کې مشکل نشته او دغه واجب باید ته وکړې تر څو پورې الله جل جلاله درته اجر درکړي او د قرآن شریف ښکلی واورېدل شي. څوک چې د ستا تلاوت اوري نو هغه به لذت له دې نه اخلي او تا ته به دغه د قرآن شریف لوستل هم اسانه کیږي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په دې جد و جهد باندې په دې کوشش باندې الله دې موږ تاسو ټولو ته اجرونه راکړي او الله دې د قرآن موږ ته لکه څنګه چې اسانه کړی ده الله دې موږ ته نور هم اسانه کړي تر څو یې ښه زده کړو تر څو په هغه باندې ځان پوه کړو او عمل ورباندې وکړو. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.